دا ګل دی بس هیڅ نه را په حاصل بندر دریم څلور دېرش کلن عبدالرؤف د خوست ولایت ګوربز ولسوالۍ د اکدنو کلي اوسېدونکی ده. دی زیاتوي له تیرو شپږو کلونو راهیسې په همدغه څلور جریبه بڼ کې داسې رنګارنګ نیالګي او بوټي کېنولي دي چې خوست ولایت کې له دې وړاندې هیڅ کرل شوي نه دي او یا یې هم کرنه په نشت سره حساب ده. د په وینا دغه بڼ کې ورسره لاچي لرونکې ونې، هیل، د لاسونو سره کولو نکریزې، د سرو بانجانو یا رومیانو دایمي ونې، د شینچای کرنه چې حاصل یې هم ترې اخیستی او همدارنګه د پلونیا په نامه د نویو کېنول شویو ونو ترڅنګ 15 رقمه د املوکو، شفتالو، کیلې، انګورو، 4 رقمه زردالو، الوچې او دې ته ورته میوه لرونکې او زینتي ونې موجودې دي. خوست اول الحمدلله بیخي صحیح او د تقریبا 15 قسمه موادورې ونې او د سبزی د ځنې شیونه دا مو په وزن میل ټول ډیره ښه نتیجه ورکوي. نوي شیونه په یوای بانجان ونه ده چې دوامداره ونه ده دا مخته په خوست کې نه وه او د یل بیټي دي مو مخته کرلی وي یل په نوم یې روکړی وي خو هغه بیټي نه وي ښه ښکل الحمدلله اصلي یل مو پیدا که امر وړه هغې کې پلونیا ده ډای فروټ دی نکریزي ونه ده او یل دی او داسې بنجانه ونه ده دوامداره ونه داسې ونیره څه شیونه پکې وي خو لرګی کې ماتې دی او سپک دی لرګی سپک ډېر دی. د عبدالرؤف په وینا له کوچنیوالي راهیسې کرنې او مالدارۍ سره شوق درلوده چې طلبه د نوي میوهدارو او غیر میوه لرونکو ونو او بوټو پر کرنه بوخت و. همدارنګه دی زیاتوي دا بیا د سرو بانجانو یا رومیانو نیالګی ده چې حاصل ته له رسیدو وروسته د میوهدارو ونو په څیر د رومیانو حاصل ورکوي. د سرې بانجان دا دوامداره ونه ده دا ګل دی بس هیڅ نه را په حاصل بندر دریم ترڅنګ بیا دا د پلونیا پر نامه د ونې نیالګی ده چې له لرګیو څخه یې په زینتي الماریو، میزونو، لویو او وړو کښتیو او دې ته ورته په مهمو ځایونو کې ترې ګټه پورته کیږي. عبدالرؤف زیاتوي دغه بیلابیل ډوله نوي نیالګي او بوټي یې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو ترڅنګ له یو شمېر بهرنیو هیوادونو څخه راوړي دي. هدف دا هغه دی چې خلک نوي شیونه وویني وایي کاري او دا پاته ورته ولګېږي چې په خوست کې هر قسم بیټه هر قسم میوه او واده کې دغه د پوره نوی شی پیدا کوي چې نره خلکه تشویق شي. نوي شیونه خو ډېر چې دي دا د چین د هند دغه علاقې نه ډېر راځي سرلنکا نه دغه وطن نه وروړي دي او پیدا کوي د فیسبوک لیاره. د یادولو ده چې د خوست ولایت مناسبه آب و هوا د بیلابیلو کروندو لپاره برابره ده چې اوسي ورځ تر بلې ترویج زیاتیږي.